د پامیر پوهنتون د حقوقو پوهنځي څخه فارغ یم په 1999 کال کې. محمد نور چې د ګربز ولسوالي اوسیدونکی دی د پښو د معلولیت سره سره د پوهنتون سند په ډیرو تکالیفو ترلاسه کړی دی. نوموړی د زده کړو په بهیر کې د خپلې مور د زحمتونو یادونه هم کوي. مور ډیره مهربانه ده که نه، شپې هګۍ به راته خرڅولې او ما به کریا پکولی و څنګ ده، بل څنګ ده 80 روپۍ کریا مې لګېده او یوه نیمه ګنټه مزل ما په سایکل باندې کولو. اوس مسلکي خلک خو یا تعلیم یافته خلکو هغه باید په دندو وګمارلی شي او معیبین ریاست په دغې خاطر دی باید دا معیبین چې تعلیم یافته دي هغه دي باید دغه دلته جذب شي او هر یو مدیر وي که رئیس وي که هغه وي دا باید معیوب وي او دغه سره یو احساس پیدا وي که نه د هر چا مشکلات رفع کولی شي. محمد نور که څه هم د معلولینو سره ځانګړې سوي مرستې د ځینو کسانو لپاره ښه یادوي، خو نوموړی وایي چې د دایمي دندې د ترلاسه کولو په برخه کې کلونه کیږي چې له ادارو محروم رخصتیږي. څومره هڅه مې چې کړې دو هر ادارې ته لوټ شوی یم، هر ځای ته چې لوټ شوی یم، مونږ چا لسوینی نه دی کړی اوسه پورې او نه یې په جمهوریت کې کړی دی نه یې په امارت کې کړی دی او هر ادارې ته چې څم دی راته وایي چې ته به رسیدګي څنګه کوې. بلخوا د خوست ولایت چارواکي معلولینو ته د ځانګړو سویو مرستو ترڅنګ د حرفوي زده کړو ډاډ هم څرګندوي. 6,000 کسان دي چې هغه موږ سره ثبت لري او هغې ته موږ توضیح کوو. هغې ته اکثره ته موږ د 6 میاشتو د 9 میاشتو کړي دي چې د اخري 3 میاشتې او روبه اخري پوت ته موږ غوښتنه کړې ده نو انشاءالله که چېرته د مالیې وزارت موږ سره موافقه وشي انشاءالله هغې ته به هم توضیح کوو. موږ پروګرام شته په مرکز کې، مرکز ته موږ خپله سهمیارو کوي هغې ته موږ کسان ور معرفي کوو هغې ولته په حرفوي زده کوي. نو امید مو دا موږ غوښتنه کړې ده چې موږ ته خپله خوست ولایت هم هغه پروژه نه شي او موږ ته کسان ته برابر کړو. د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اساس چې اوس مهال په افغانستان کې 1.5 میلیونه وګړي د معلولیت په سبب له ستونزو کړیږي. د کارپوهانو په خبره معلولینو ته د مسلک اړوند دندې سپارل د دوی د اقتصادي ستونزو د حل ترڅنګ د ټولنې په وده کې هم اړین رول لري. شمس آرین، امریکا غږ.